بسم الله الرحمن الرحیم. دا موږ کوم افغان کډوال چې په پاکستان هېواد کې میشت یو، دغه زموږ چې په څنګو کې ولاړ دي، څنګ ته مو دې ښی اړخ او کیڼ اړخ ته ولاړ دي، دا افغان محصلین یا افغان زده کوونکي دي. دلته په اسلام آباد کې دوی په زده کړو باندې بوخت دي یا په مختلفو یونیورسټیو یا پوهنتونونو کې زده کړې کوي. دلته زما و څنګ ته دریم کس چې کوم دی هغه وصیف جمال صاحب نومیږي. دا په خیبر پښتونخوا کې د یو پوهنتون یا یونیورسټۍ مسؤله دی. دوی راغلي وو دلته میټینګ و. په میټینګ کې دا خبره وکوله چې زموږ 600 افغان کډوال زده کوونکي په خیبر پښتونخوا کې چې د افغانستان څخه د پاکستان هېواد د خوا څخه چې کوم بورسونه ورکول کېږي د هغو بورسو په نتیجه کې دلته راغلي دي. خو دوی چې کوم د زده کړې دپاره راځي او کوم وخت کې چې اګزامونه یا امتحان ځینې اخیستل کېږي اکثره زموږ افغان کډوال ناکامه وي یا فیل وي. نو دا زموږ د ټولو افغانانو دپاره خواشینونکې خبره ده. پکار دا ده چې موږ ټول افغان کډوال، هغه افغان کډوال چې خپل په بچیانو باندې زده کړه کول غواړي او غواړي چې دوی د خپلې ټولنې دپاره یو څه په لاس راوړي او خپل ټولنې ته خدمت وکړي، نو د هغو دپاره دا پکار دي چې هر هغه بچی چې د دې لایقت ولري باید د یوه دې پوهنتونو ته یا پاکستان هېواد ته د زده کړو دپاره آماده کړي. او بل کوم چې دغه ورونه راځي دلته په یونیورسټیانو کې سبق وایي، پکار دا نه دي چې موږ د شاهرخ خان او د سلمان خان سټایلونه وکړو. پکار دا ده چې موږ زده کړه حاصل کړو. موږ دا نه دي پکار چې موږ د فولاد کوټونه واغوندو. موږ ته پکار دا دي چې موږ د سید جمال الدین افغاني پر لارې ولاړ شو. موږ ته پکار دا دی چې موږ د نازو انا د زرغونې انا رنګه پوه شولې چې خپل وطن ته یې څنګه بچیان وړاندې کړله. موږ دپاره هم باید داسې افتخار جوړ شي چې سبا زما مور او زما پلار په ما باندې فخر وکړي چې هره زما بچی ولاړی 15 کاله 4 کاله یې په پاکستان هېواد کې زده کړه وکړله، مګر اخرني کې نتیجه یې رزلټ 0 رالی. نو زه بیا هم دغه ټولو افغان محصلینو څخه د یو افغان کډوال په حیث باندې د افغان کډوالو د یو استازي په توګه دا مې هیله او غوښتنه ده چې دغه اوس چې موږ ولاړ یو دا د مختلفو اقوامو افغان کډوال دي او دارنګه زموږ سره دا زموږ لوکل ورونه مشران هم ولاړ دي. پکار دا ده چې پوه شولې موږ خپل زده کړې ته پاملرنه وکړو او خپل د هېواد ناخوال چې دی هغه یوازې په قلم حلېږي. موږ باید ته پکار دی چې باید د قلمه څخه کار واخلو او داسې د شرمندګۍ ژوند خدای نخسته ونه کړو چې 15 کاله کې مو رزلټ په 0 کې اخیستی او بېرته د خپلې وراوړو. مننه.